ورځي بیا واپس ختم شي. نه په دې معده باندې دانه راوځي. جی په معده باندې دانه راوځي. په معده باندې چې کله په نارم درد وي کله په ماړه باندې او خدا او بل چې کوم دی نو په سر دې سره بوج په سر دې سره درد یا بوج وي او خېټه سخته روز زما خبر ته ورکېده خېټه سخته وي که نرمه وي رورې داسې چل دی که نه چې تاسو خیر یو دا ټسټ دی دا د معدې یو ټسټ دی دا وکړئ دا ایچ پایلوریا یو ټسټ دی نو دا وکړئ نو که دا ټسټ پازیټیو وي نو دا بیا کلینیک ته راځئ نو دوی به د پراپر علاج کول غواړي ځکه نن سبا د هر یو کس چې کوم دی 98% د مریضان چې کوم راځي نو د عادل صاحب دا د ایچ پایلوریا مسله هر یو ته وي بالکل ما ته خپل مو چې بالکل چې تاسو هغه مسله خپل تاسو چې ما ته وي زما دغه مسله وا تاسو هم تک خبره کولې نو ورو تاسو داسې چلو کې چې تاسو دا یو ټیسټ وکړئ ایچ پایلوریا یو ټیسټ دی د معدې او نو دا ټیسټ وکړئ نو دا ټیسټ بیا راوړئ کلینیک ته ان شاء الله د دې به بیا پراپر علاج موږ تاسو ته شروع کړو صحیح دی جی زما لکه چې یو مسلدار چې ما نه خېټې دا غوښ سپک شي ختم شي لکه دا خېټه زما چې پنچر شان شي لکه داسې چې لکه دا کومه غېړه کني چې جی بالکل دا کله چې کوم دی ایچ پایلور دا جراثیم وشي هغه جراثیم بیا ډېر وخت پاتې شي هغه معده کې زخم جوړ کړي او نو دې دا چې ته خوراک هم نشي کولی چې کوم خوراک کې هغه پتا بوج کېږي لکه دا سر بس پیادم ګرځم خلک وایي په ځان کې ورځي نه بالکل نه دا دغه پیاده مسله ده ستاسو معدې چې کوم دی دا جراثیم دي دا تاسو دا ټیسټ وکړئ هغه ټیسټ به بیا راوړئ کلینیک ته صحیح ده جی د اثار نواله د باز په ټول خبره ټولو ټولې ځړنه څو او موږ دار چې دا راته موږ څنګه او وخته چې کوم دی دا د معدې د وجې کېږي نه معده دا د ټول بدن چې کوم دی انجن دی چې کله 95% بیماری د معدې د وجې پیدا کېږي ان شاء الله بس خو ننم يم او سبا چې کوم دی نو د 12-1 بجې پورې به يم که نه سبا که خیري د پاره نو بس که ټایم د سره وي نو خیر راتلی شي بیا ان شاء الله نو تا دا ټیسټ کې نو ټیسټ کې به کلیر وضاحت سره راشي کنه اوس خو به تعالی دوی درکم خو پړه کې به شک به مې نو چې ټیسټ شي نو موږ ته پوره وضاحت ملاوي شي کنه نو پوره انویسټیګیشن شي نو تاسو مهرباني وکړئ دا ټیسټ وکړئ نو موږ ته پوره ریزلټ ملاوي شي نو هغه مطابق بیا علاج شروع کو صحیح دی جی نه جی نه موږ سره خو لیبارټري نشته نو تاسو چې کوم ځای ټیسټ کوئ هغه کولی شئ ځکه زموږ خو هغه حساب نه دی زموږ خو تاسو ته ښه پته ده که لیبارټري یا دا شی نو بیا که چاته واو نو خلک وایي چې دوی پکې خپل کمیشن دی موږ دوی ته لیږي نو ستاسو خپله خوښه ده چې کوم ځای ټیسټ کوئ هغه ستاسو خپله مرضي ده کوم ځای کې کولی شئ صحیح شي جی ډېره مننه جی اوکې السلام علیکم جی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د ملګرو کومه اورېدونکو کومه